السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. میا فقیر الله رحمت الله علیه په قطب الارشاد صفحه 540 کې یو زیری بیانوي، وایي زیری دی د پاره د هغه خلکو چې په طریقت کې داخل وي. یو روایت د بخاري او مسلم چې د سهل بن سعد رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي من صافحني، که چا زما سره مصافحه وکوله، لاس یې میلاو کوي، او صافح من صافحني، او یا له هغه چا سره لاس میلاو کوي چې هغه زما سره لاس میلاو کړي، الی یوم القیامه، تر ورځ قیامته پورې چې له هغه خلکو سره لاس میلاوي چې هغو زما سره لاس میلاو کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دغه څوک په جنت ته داخل سي. میا فقیر الله رحمت الله علیه مبارک وایي دغه مصافحه په هغه طریقه د تصوفو کې لاسته راځي، ځکه هره طریقه قادریه ده که نقشبندیه ده، هغه مشایخ مبارکان دا سلسله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پر رسي. کم صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته لاس ورکړی دی، هغه ته بیا بل چا لاس ورکړی دی، تا راځي تر هغه ستا مرشد ستا پیر چې تا ته لاس درکړي، دغه لاس په واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لاس ورته رسېدلی دی. نو دلته یو فیض او برکت پیدا کیږي، ادب د انسان زړه ته راځي، محبت راځي. د ایمان سلسله ټول د ادب او د محبت ته، سړی به ادب لري او محبت به کوي. دوه شان انسان د ایمان کمال ته رسي، لکه ادب او محبت. محبت په زړه کې راوستل، د الله د دوستانو او ادب ورسره کول. سبحان الله، د الله د دوستانو سره ادب کول دا انسانو کمال ته رسي. یو سړی عامي سړی و د خپل مرشد و د خپل پیر سره ادب لري، مینه لري، محبت لري، هغه دونه کمال ته ورسیږي یو عالم همرې نسي رسېدلی. ځکه یو شیخ مبارک ما ته بیان کوه په مدینه منوره کې، دی دا د چمن د حاجي بابا مبارک خلیفه و، او کما چې ما ته د خلافت اجازه راکول سوه، نو بیا حاجي بابا مبارک ویل ول ډېرو علما دلته راځي، د هغه ډېرو علما په زرهاو علما مریدان وه. نو بعضو علماو دا خبرې کړې وې چې دا څنګه وه شیخ پهلوان صاحب ته د خلافت اجازه ورکړله، نو خو موږ ملایان یو، باید موږ ته یې راکړې وه. نو حاجي بابا مبارک په ویل خو دوی په ځان نه پوهېږي چې دا برخه هغه تر علم پورې تعلق نه لري، دا تر ادب او تر محبته پورې. نو الله دې موږ ته محبت او ادب را نصیب کړي. یو عامي سړی به ډېر غټ مقام به لاسته راوړي، ادب او محبت به لري، او عالم به ادب او محبت به نه لري، هغه مقام ته به نسي رسېدلی. نو مینه کول، محبت کول د الله د دوستانو، دا عین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره مینه ده. ځکه د هر سړي مینه او محبت خو موږ نه کوو، خو د دی چا محبت او مینه کوو چې هغه د الله رسول ته ډېر ورسندي وي، د هغه متابعت کوي، د هغه سنتیات خلکو ته ورښيي، د هغه لار او طریقه خلکو ته ورښيي. نو دا یو عظیم زیری دی د هغه خلکو دپاره چې هغه په طریقت کې داخل وي او په داسې خلکو سره بیعت کړی وي چې هغه کامل پیران وي. الله دې کامل پیران را نصیب کړي. یو خو دا دوکانداران دي له هغو څخه به ډېر ځانونه ساتي. په هر وخت کې حق او باطل سره مقابله وي، تر قیامته پورې به دا سلسله جاري وي. حق به هم وي، باطل به هم وي، په هره ډله کې. هره ډله کې ښه و بد سته. نو تاسې دی مه کوئ چې د ښو په خاطر بد هم ښه کوي، دی هم مه کوئ چې د بدو په خاطرو باندې ښه هم بد کوي. یا ښه دي، ښو ته به موږ سلام وایو، بس تسلیم به یو، او بد نو هغه چې په هر چا کې له هغه څخه به بیا ځانونه رساتو. قطب الارشاد صفحه 540. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.